لو كان عرضا قریبا او سفرا قاصدا اے نبی صلی الله علیه وسلم کچری فائدہ په اسانه حاصلېدله او سفر اسان وي نو دوی به ضرور تاسو سره تلو ته تیار شوي وو. اصل کې دلته د تاریخي طور باندې جنگ تبوک طرف ته د تلو حکم دی، یعنی رستنو آیتونو کې د جنگ تبوک لپاره د وتو حکم دی. تاسو ته پته ده چې دا یو ډیر ګران جنگ وو چې کوم لخر هغه وخت تیار کړی شوی وو هغه ته جیسل اسرا ویل شوی دی. تبوک د مدینې نه تقریبا 200 کیلومتر فاصله باندې وو. سخت ګرمي وو چې کله دا جنگ وو فصلونه پاخه یعنی تیار وو او په آرام سوري ته د ناستې ورځې وي. بیا دا چې دا رومبه یعنی اول ځل جنگ وو چې د کې د عربیانو نه علاوه رومیانو سره هم مقابله وه. نو هر لحاظ سره دا یو مشکل وخت وو په اسلام باندې. د حضور صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه چې جنگ ته د وتون اول به ډیر واضح الفاظ کې نه ویل څنګه چې د مکې د فتح په وخت او داسې په نورو موقعو هم. خو دې جنگ لپاره خاص طور خلک هم مدد کړي وو او مقام هم واضح کړي وو او په دې حکم یې عمل کړي وو چې حرد المؤمنین علی القتال. نو د پوره تیاری سره ډیر سره د مسلمانانو لخر تبوک ته روان شوی وو او وروسته پاتې صرف هغه خلک وو چې یا بیمار ناجوړه وو شری عذر والا او یا منافقان وو. یو څو خلک داسې هم وو چې سستی ته وشوه. د دې ذکر به ان شاء الله مخکې آیتونو کې راشي او خبره به واضح شي. خو خاص طور دلته منافقینو ته اشاره ده چې که سفر اسان وي او فائدہ زر ملاوي دوه تم وي نو دوی به ضرور ورسره روان شوي وو. خو په دوی باندې دا لار ډیره سخت شوه. اوس به دوی په الله باندې قسمونه خوري او وایي چې کومه تلې شوي نو بهشکه چې تاسو سره بتلې وي. دوی خپل ځانونه په هلاکت کې اچي. الله خو پوهیږي چې دوی دروغجن دي. عفا الله عنك لما اذنت لهم. اے نبی صلی الله علیه وسلم الله دې تا معاف کړي. تا ولې دوی له رخصت ورکولو؟ یعنی تاله پکار وو چې تا دوی له خپل رخصت نه ورکولې چې درته معلومه شوی وي چې کم خلک رښتینی دي او دروغجن خلک به هم پیژندل وي. کم خلک چې په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان لري او به هیڅ کله تا ته دا درخواست ونه کړي چې مونږه په خپل سر او مال سره د جهاد کولو نه معاف کا. الله متقین خلک خو پیژني. دا سه درخواستونه خو صرف هغه خلک کوي چې هغه په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان نه لري چې دا هغه په زړونو کې شک دي او هغه په خپل شک کې پریشان او سرګردان دي. تاسو ګورئ چې زموږ ذاتی ژوندۍ کې څه مشکلات راشي نو موږ ټول همت او طاقت خپل صلاحیتونه د هغه مشکلاتو په حل کې ولګو. مثلا تاسو د خپل لور واده له پیسې جمع کړې دي او دې دوران کې تاسو بل بچی نه جوړ شو نو څه وکوي؟ اول به د بیماری علاج کوي ځکه چې دا زیاته اهم خبره ده. که علاج نشي نو کې دې چې ماشوم مرګ ته ورسي. چې انسان د خپل بچو خیرخواهي نو هغه د مال بچکول فکر نه کوي. همدغه شان چې د دین طریقې غواړي او د دې لپاره قرباني کول غواړي نو بیا داسې نه کیږي چې خپل مال او ځان بچ کی او وړي وړي بهانه کوي. همدغه مثال چې موږ د بچی د بیماری په وخت دا ویل شو چې واده له هم پیسې پکار دي نو زه به د ماشوم په علاج پیسې نه خرج کوم چې کدی جوړ هم نشي. دا صحیح څوک نه کوي او که څوک داسې کوي نو هغه ډیر احمق او نادان دی چې ذاتی ژوندۍ کې یا بچو ته څه مشکل راشي نو بهانه ورته نه کوي. مال خرج کولو کې سوچ نه کوي بلکې قرض هم اخلي. همدغه شان چې په دین باندې مشکل وخت راشي یا د دین د ترقې موقع نو بیا عذرونه او بهانه ولیکو. او خاص همدغه شان وخت د جنگ تبوک په موقع هم وو. هغه وخت چې چا هم داسې بهانه کولې نو هغه د منافقینو په صف کې شامل کړي شو. ځکه فرمایلی دي چې څوک آخرت باندې ایمان لري نو چې هم دا درخواست نه کوي چې هغه د مال او ځان سره د جهاد معاف کړي شي. هغه به په هیڅ هم د اجازه نه غواړي. که واقعي د دوی د تلو اراده وي نو دوی به د دې لپاره خو تیاری کړې وي. خو د دوی پاسې د لډو د الله خوښ نه وو نو ځکه دوی سست کړل او ورته ویل شو چې کینې د ناس خلکو سره کچري دوی تاسو سره وتلې وي نو په تاسو کې به د خرابتیا نه سوا بل هیڅ نه زیاتولو. دوی تاسو په منځ کې د فتنې اچولو لپاره منډې تړې وهلې او تاسو د ډلې د حال دي چې اوس هم پس تاسو کې ډېر داسې خلک موجود دي چې د دوی خبرې په غور سره اوري. یعنی د مسلمانانو په ډله کې اوس هم داسې خلک شته چې د منافقانو په خبرو توجه لري او د هغوی د خبرونو متاثر کیږي. دا څه ویل کیږي دا غي وجه دا چې انسانان ټول داسې نه وي چې په حقیقت ځان پوي کې د مسایلو صحیح اندازه د هر بنده د وس خبره نه ده. د بعض خلکو په خبره کې یو داسې چل وي چې خلک د هغوی د غلطو خبرونو هم متاثر شي او په غلطه لار روان شي. نو فرمایلی دي چې خو شو چې دا منافقان تاسو سره جنگ ته ونه وتل کدوې تللی وو نو کمزور ایمان والا به گمراه کړي وو او تاسو ترمنځ به اختلافات پیدا کول او مشکلات به مخامخ راتلل. د دې نه مخکې هم د خلکو د فتنې راپورته کولو کوششونه کړي دي او استاد ناکام کولو لپاره هر قسمه تدبیرونه سوچ کړي دي تر دې پورې چې د دوی خلاف حق راغی او د الله کار خامخا وشو. په دوی کې ځنې داسې دي چې وای مال رخصت راکا او ما په فتنه کې ماچوا. وای چې یو منافق وو چې نوم یې اجد بن قیس وو. داغه باره کې روایت کې راځي چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم لراغی او ویلې چې یا رسول الله زه یو حسین پر سړی يم زما د قوم خلک زما د دې کمزورۍ نه خبر دي چې زه د خزو معاملې کې صبر نشم کولای. ما ورېدل دي چې رومي خزه ډېر خشته دي چې تاسو مال ته ولېږئ نو سينه چې زه په ګناه کې مبتلا شم. بهتره دا ده چې تاسو ما مدینه کې پریږدئ چې زما ایمان محفوظ پاتې شي. نو دې خبره ته اشاره ده. په دوی کې ځنې څوک داسې دي چې وایي چې مال رخصت راکا او ما په فتنه کې ماچوا. ووري په فتنه کې خدا خلک پریوت دي او دوزخ د دې کافرانو نه راتاو شوی دي چې ستا خېګړه وي نو د دوی خفقان وي او چې پتا باندې سم مصیبت راشي نو دوی مخ وړي او په خوشاله سره واپس شي او وایي چې خو شو چې موږ د اول خپل معاملې ټیک کړی و. دوی ته وایا موږ ته هرگز بدی یا خېګړه نه رارسي مګر هغه چې الله زموږ لپاره لیکلی وي. الله زموږ مولا دی او مؤمنانو له الله باندې باور کول پکار دي. دوی ته وایا تاسو چې زموږ په حق لا د سیس په انتظار کې هغه د دین سیوا بل څه دی چې په دوه خېګړو کې یو خېګړه ده او موږ چې تاسو په حق لا د سیس په انتظار کې یو هغه دا دی چې الله په خپل تاسو له سزا درکړي او که زموږ په لاس درکړي. خدا نو تاسو هم انتظار کوئ او موږ هم تاسو سره انتظار کولو ولایو. دوی ته وایا که تاسو خپل مالونه په خپل خوخه سره خرج کوئ او که په ناخوخه سره هرگز هغه قبليږي نه ځکه چې تاسو فاسقان خلک یې. د دوی د خرج کړي شوی مال د نه قبلې دوه وجه د دین سیوا بل هیڅ نه ده چې دوی د الله او دغه د رسول سره کفر کړی دي. مونږ چې راځي نو په ظلماتي سره راځي. دا د منافقانو دویم عادت بیانېږي چې مونږ کې ځنه لګي ګران ورته ښکاری او د مونږ په وخت سستی کوي. دا مونږ هم یو پیمانه ده. څنګه چې ته په ترمومتر معلومیږي دا سیمونګه خپل جایزه غشتې شو چې اذان وشي نو مونږ خوشاله شو د خوشاله یو لهر منځ ته محسوس کوو او کنه مونږ باندې پریشانی او بوج راشي
چې دا خو بیا د مونږ وخت شو. حقیقت دا دی چې مونږ د الله د ملاقات یو طریقه ده، یو موقع ده چې څوک الله سره محبت کوي خو صرف د خبرو تر حد نه، نو دا مونږ اغویله یو خوشخبری ده. د دې برعکس منافقینو ته دا یو بوج او مصیبت ښکاري، خو د دې لپاره کوي چې خلکو ته مسلمان ښکار شي، او چې د الله په لار کې خرج کوي نو په ناخواسته یعنی په بد ځړې ورکوي. دا دویمه پیمانه ده چې د الله په خاطر فی سبیل الله مال ورکولو کې د زړه سهال وي. د دوی مال او دولت او د دوی ډیر اولاد د تا په دوکه کې وانه چي. دا وی زیات مال او اولاد ته چې وګوري دوکه مخوري، دوی خپل کور او اولاد باندې خرج کوي خو د الله په لار کې نه. چې دوی ته خلک وګوري نو وي چې دا ډیر د الله پسندیده او د خوښ خلک دي چې الله ورله دومره هر څه ورکړي دي. فرمای چې په دې مه دوکه کېږئ. الله خدا غواړي چې د دې سيزونو په ذریعہ دوی د دنیا په ژوند کې هم عذابوي او سا هم د کفر په حالت کې ورکی. یعنی بعضی وخت هم دا مال او اولاد د خوشاله په ځای مصیبت شي او دغه مال غمونه جوړ کی او د خوشاله په ځای ورله مشکلات او د مصیبت سبب شي. نو چې چا سره ډیر مال وګوري نو دا مګنی چې ضرور الله دوی ناراضي دي، دوی په الله قسمونه خوري او وایي چې موږ تاسو مرګري یو، یعنی صرف په زبانی خبرو د اطمینان ورکولو کوشش کوي، حالکه دوی هیڅ هم تاسو مرګري نه دي. په اصل کې دوی تاسو خلک دي چې تاسو نه یریږي، ځکه په قسمونو یقین ورکوي. کچې دوی د پناه ځای بیا اومنتو یا یو غار یا د سر پټولو یو ځای نو په منډه بالته ځان بټي. اے نبی صلی الله علیه وسلم په دوی کې ځینې خلک د صدقو په تقسیم کې پتا باندې اعتراضونه کوي. دا مال داسې شی دی چې منافقینو د الله د رسول باندې هم شک کولو، نعوذ بالله، چې دوی مال صحیح نه تقسیموي یا حقدار له خپل حق نه ورکوي. نو د دې نه پس چې څوک هم په چا شک کوي یا داسې خبره وي نو هغه بندل پکار دي چې د دین په لار مضبوطي. کله دغه مال دوی له صبر کړی شي نو خوشاليږي او کور نه کړی شي نو خفه کیږي. څومره خبره چې الله او دغه رسول څه دوی له ورکړي وو چې په هغه دوی راضي شوي وي او دای ویلي چې الله زموږ لپاره کافي دی، هغه په خپل فضل سره موږ له نور ډیر سره کوي او دغه رسول برابر باندې هم مهرباني وکړي. موږ هم خاص د الله ته سترګې نیولې دي. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. دا صدقات اصل کې د فقیرانو او د مسکینانو لپاره دي او چې کوم خلک د صدقاتو په کار باندې مقرره دي. د دې صدقاتو نه مطلب دی فرض صدقه، یعنی د زکات د تقسیم اصل کې اصول واضح کول دي چې زکات چاله ورکول پکار دي. نمبر 1 فقیر چې هیڅ ورسره نه. نمبر 2 هغه مسکین چې ورسره بقدر حاجت سوي خو ضرورت نه پوره کیږي. نمبر 3 هغه خلک عاملین علیها چې د حکومت د طرف نه د صدقاتو وصولي او دغه په تقسیم او حساب کتاب باندې مقرره دي. دا هوی تنخواه هم دغه مال نه ورکې دي شي. بیا مؤلفه القلوب هغه خلک چې اسلام ته راغب کول پکار وي، چې ایمان اسلامي کمزوري وي، هغه له هم زکات ورکول اجازه شته چې زړه اسلام ته مایل شي. والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضه من الله والله عليم حكيم. او د هغه خلکو لپاره دي چې د چا په زړه کې الفت چول غرسوي. دا رنګي دا د سټونو یعنی د غلامانو آزادولو او د قرض دارانو د امداد کولو او د الله په لار کې د خرج کولو او د مسافرانو د امداد لپاره دي. یو فریضه ده د الله تر طرف نه او الله په هر څه پوهه او د حکمت والا دی. بنیادی طور دا د زکات د تقسیم یو طریقه خي چې د زکات مستحق څوک خلک دي. فرض صدقات چاله ورکې دي شي. دې کې خو سلور ول تاسو ته ویل شو دینه پس وفر رقاب د غلامانو د آزادۍ لپاره یا د قیدیانو د رهایی لپاره چې فدیه ورکړي، او بیا وفر غارمین د قرضدارو د قرض ادا کولو لپاره چې هغه د خپل جایز ضرورتو لپاره د چانه قرض غشتي وي او بیا د ادا کولو وسنوي او عزت په خطر کې شي. خو چې دا قرض څه خراب کار یا عیاشۍ لپاره نه وي غشتي، بیا دا چې د چا ضمانت وکړو په ځان بوج واغشتو او چې د چا کس ضمانت کړي وو هغه چرته وتښتیدو نو بوج بیا په ضمانت راشي. وفي سبیل الله په لار کې دا یو وسیع شک دی چې د دین د دعوت لپاره جهاد فی سبیل الله او قتال دا ټول سيزونه ورکه راځي. او ابن السبیل او هغه مسافر چې کور کې هر څه شته خو د سفر په دوران کې ضرورتمند دي خو کور کې مالدار هم وي. هغه زمانه کې با سفر کې ډیر مال اجازه سره نه شوړي ځکه چې د ډاکې او د غلا یره به هم و. بعض وخت به سفر دومره اوږد شو چې سبا د کور روړلې وو هغه به ورته لار کې ختم شو. نن سبا خو ډیر سہولتونه دي چې یو کس د بل ملک نه هم د خپل ضرورت سامان راغوښتي شي، بیا هم کچې داسې ضرورت شي نو پاغه د صدقې مال خرج کول شي. فریضه من الله دا یو فریضه ده د الله تر طرف نه ده. والله علیم حکیم او الله علم والا دی او حکمت والا دی. حضرت ابو هريره رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله تعالی چاله مال ورکړي دی او هغه د هغه مال زکات ادا نه کړي نو په قیامت کې به دغه مال د گنجي مار په شکل شي او د سترګو باندې به دوه نقطې یعنی دغونه به وي، دغه به غاړه کې توک شي او وخت کې به ورله ونیسي ورته به وایي زستا مال او ستا خزانه يم. بیا رسول صلی الله علیه وسلم د دې آیت تلاوت وکړو چې چاله الله مال ورکړي دی او هغه بخل کوي نو بخل د ځان له بهتر نه غني بلکې دا بخل دغه په حق کې ډیر بد دی. دا بخل د قیامت په ورځ دغه غاړه توک جوړېدو والا دی. حضرت انس رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي مانع الزکات یوم القیامت فی النار. زکات نه ورکول والا په قیامت په ورځ هور کی وي. حضرت بريده رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي زکات نه ادا کول والا خلق به الله تعالی په قحط ساله کې مبتلا کی. دینه تاسو اندازه کولی شي چې زکات نه ادا کول انسان لپاره د دنیا او د آخرت د رسوای سبب دی. یاد لري چې د اسلام بنیادی 15 فرایض کې زکات ادا کول یو فرض دی. حدیث پاک کې راغلی دی حضرت عبد الله رضی الله عنه بن عمر رضی الله عنه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د اسلام بنیاد په 15 سيزونو دی. اول په دې خبره گواهی چې د الله نه سوا بل معبود نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول دی. دویم منځ قائم ساتل، دریم زکات ادا کول، څلورم حج کول او پنځم د رمضان مبارک روزي ساتل. د زکات د اهمیت اندازه د دین هم کیږي چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم زکات ادا کول په عهد د خلکو نه بیت غشته وو. حضرت ابو جرير رضی الله عنه بن عبد الله وایي چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه منځ قائمولو، زکات ورکولو او د مسلمان خیرخواهی کولو باندې بیت کړی دی. دا د بخاری روایت دی. اته رضی الله عنه بن یسار وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي غنی بندل زکات ورکول حلال نه دي خو 15 صورتونو کې حلال دي. چې د الله په لار کې جهاد کوي عامل زکات لپاره تاوان ادا کول والا هغه غنی لا چې د خپل مال نه غریب سړي له ورکړی شوی سیس اغشتل غواړي، بل هغه غنی چې د هغه همسایه محتاج دی او چا دې مسكين لا په زکات کې څه شی ورکړو
او اوس دا مسكين هغه غني له هدیه یعنی توفه کې ورکړي. حضرت برا وایي چې یو سړی حضور صلی الله علیه وسلم له راغی ویلې چې ما ته داسې عمل وخایا چې جنت ته منستېږي او دوزخ نه مې لري کی. حضور صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې څوک آزاد کا او غلام له نجات ورکا. هغه کس ویل چې یا رسول الله دا ټول هم یو نه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل نه، بندل ازادي هغه ده چې ته یوازې آزاد کې او غلام له نجات ده چې ته دغه په قیمت ادا کولو کې مدد وکړې. په دوی کې څه خلک دي چې په خپل خبرو نبی صلی الله علیه وسلم له تکلیف ورکړي، یعنی دا څه خبرې کوي چې هغه په خپشي او وایي چې دا سړی په وګونو کچ دی، یعنی د هر چا په خبره یقین کوي. ورته وایا هغه تاسو د فائدې لپاره داسې دی، په الله ایمان لري او په مؤمنانو اعتماد کوي او سراسر رحمت دی د هغه خلکو لپاره څوک چې په تاسو کې ایماندار دي، او کوم خلک چې د الله رسول له تکلیف ورکړي دا غوي لپاره درناکه سزا ده. خلکو نبی صلی الله علیه وسلم ته اذن ولې ویل؟ ځکه چې هغه صلی الله علیه وسلم به د هر چا خبره په توجه سره اوریدا. منافقانو سره دا فکر وو چې څوک رسول صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړي نو دین اول رسول صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله صدا سے الزام ولګو چې زموږ غلطي پټه شي. دا خلک تاسو په مخ کې قسمونه خوري د پاره د دې چې تاسو راضي کی، حالکه کتوی مؤمنان وي نو الله او دغه رسول د دې زیات حقدار دي چې دوی د هغه د رضا کولو فکر وکړي. ولی دوی ته معلومه نه ده چې څوک د الله او دغه رسول مقابله کوي نو دغه لپاره د دوزخ اور دي چې همیشه به کې سوزي. دا ډیر لوی رسوایی ده. اصل کې د مدینه منافقینو په خپل مجلسونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم او دیندارو پسې خندا کوله او چې مسلمانانو ته به مخامخ شو نو قسمونه به خړل او ځان به معصوم کړو او داسې به مسلمانانو نه خپل فائدې حاصلولې. د منافق دینداری د انسانانو د یریوي، د مؤمن دینداری د الله د یریوي. مؤمن د الله نه یریږي، منافق د بندیانو د رضا کولو لپاره د دروغ قسمونه خوري خپل نیکی ثابتولو لپاره. خو چې څوک د الله نه یریږي هغه خو چوپ وي، د دروغ قسمونه به نه خوري. دا منافقان د دین یریږي چې څنګه په مسلمانانو باندې یو داسې صورت نازل شي چې د دوی د زړونو راز ښکار کړي. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا او ټوکی کوي الله هغه څه ښکار کول ولا دی د کم څه د ښکار کېدون چې تاسو یریږئ. کدوې نه تاسو وکي چې تاسو څه خبرې کولې نو زر به وایي چې موږ خو اسې مشغولې دو او ټوکې کولې. دوی ته وایا آیستا سو ټوکې د الله او دغه د آیتونو او دغه د رسول سره وي، اوس عذرونه مکوي. نن سبا تاسو ګوري ډیر افسوس دی چې مسلمانانو کې بعضی داسې دي چې په دین والو باندې لطیفه جوړي یا د چا په هولیا او لباس پورې خندا کوي. دا ډیره بده خبره ده. تاسو د ایمان وروړو نه رسو کفر کړی دی، یعنی په دین یا دیندارو په خندا د کفر برابر ده. کومه په تاسو کې یو ډله معاف هم کړله خو بل ډله به مونږه ضرور سزا ورکو ځکه چې هغه مجرمان دي. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. منافقان سړي او منافقان خزي ټول دی یو بل پشان دي، د بدای حکم کوي او د نیکانو منکول کوي او خپل لاسونه د خیر نه منې ساتي. دوی الله هیر کړو نو الله هم دوی هیر کړل. یقینا چې دا منافقان خاص فاسقان دي. د دې منافقانو سړو او منافقانو خزو لپاره او د کافرانو لپاره الله د دوزخ د اور وعده کړی دا چې باغې کې بدوی همیشه سوزي. همدغه د دې لپاره مناسب دی. په دوی باندې د الله لعنت دی او برقرار پاتې کېدو والا یعنی همیشه عذاب دی لپاره د دوی. تاسو تور طریقه هم هغه ده کوم چې تاسو نه د مخ خلکو وو او تاسو نه زیات زور ورو او تاسو نه د زیات مال او د زیات بچو والا وو. بیا هغه په دنیا کې د خپل حصے مزه وکړي او تاسو هم د خپل حصے مزه هغه څه وکړي لکه څنګه چې هغه کړی وي او تاسو هم په هغه شان خبرو کې اخته شوي په څنګه خبرو کې چې هغه اخته شوی وو. نو د هغه دا انجام شو چې په دنیا او په آخرت کې د هغه ټول عملونه ضایع شو او هغه په خساره کې دي. آیا دې خلکو ته د خپل مخکینو خلکو تاریخ نه رسیدلی؟ د نوح علیه السلام د قوم، د عاد، د ثمود، د ابراهیم علیه السلام د قوم، د مدین د خلکو او هغه کلی چې الټه کړی شو یعنی د لوط علیه السلام قوم. دا وی رسولانو هغه ته ښکار نه خیروړي. نو د الله دا کار نه وو چې په هغه باندې ظلم کړی وي، خو هغه په خپل ځان ظلم کولو والو. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. مؤمن سړي او مؤمن خزه دا ټول د یو بل مرګري، دوستان او مددګاري. پس کې مددګار دي چې د بدن منې کوي او د نیکه حکم ورکوي. د قران پاک دا آیت صاف وایي چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر ذمہواری صرف د سړو نه بلکې د خزو هم ده او نور ته صرف نه بلکې په خپل هم منسکایمي او زکات ورکوي او د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت کوي. دا هغه خلک دي اولئک سيرحمهم الله چې په دوی باندې به الله رحمت نازلېږي. یقینا الله په ټولو غالب او دانا دی. خبره دا ده چې د انسان تعلق او دوستی هم هغه سره کیږي چې چا سره خیالات ملاويږي. کوشش او دلچسپانه یو شان وي، هغه په خپل یو ډول شي، یو ځای شي. د دین کار هم په شریک زیات خو کېدی شي. خو دې یو ځای کېدو له قربانیان هم پکار وي. ډېر خبرې دي چې موږ ته اهم دي هغه بل چاته نه وي. نو دې لپاره څه ضروري ده؟ دې لپاره چې کم مستحبات دي یا ترجیحات دي هغه به یو بل سره گزاره پکار وي. په فرض باندې اصولونو باندې خدا سره نشي کېدی. خو د دې نه علاوه چې کله یو کس قرباني کوي کله بل خپل خبره پریدي نو بیا اتفاق پیدا کیږي. کچې یو کس وي چې هر خبره د زما منل شي نو داسې نشي کېدی. یو معاملې هم دنیا کې داسې نه ده چې اختلاف وبکې نه وي، ضرور به وي. الله تعالی هر انسان له مختلف سوچ او جدا جدا صلاحیتونه ورکړي دي. د هر چا د کار کولو طریقه مختلفه ده، خو چې مقصد یو وي او اراده یې نه کوي نو هر رنګ خلکو سره چلی دي شي. خپل ځان او خپل عزت هر څه پریدي. که څه تکلیف راځي هغه برداشت کوي. هم دې الله تعالی فرمایي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یو بل ته د حق تلقین کوي او د صبر نصیحت ورته کوي. جهاد هم دې ته وایي چې لاره کې مشکلات او بندیزونه رکاوټونه راځي. که د خپل طبيعت د خلکو سره به اتفاق غواړي نو بیا تاسو ځان سره هم اتفاق نشئ کولای. ولی ځکه چې یو وخت تاسو یو شی خوخوي او بل وخت درته او مغسیز اهم نخکاری یا تاسو سوچ بدل شي نو بیا خو مطلب چې تاسو شریک هیڅ کار نشئ کولای. چې تاسو مقصد لوی وي اوچت وي او خپل ذات امرستو کړی وي نو اتفاق به درته آسان شي او خپل ذات هم لوی وګڼلو نو د دین کار به ورستو پاتې شي. اسلام ته چې څومره نقصان په خپل مسلمانانو رسول دي تومره ورته نور خلکو نه دي رسول. بل خلک نقصان هغه وخت ورکوي چې مسلمان په خپل کې یو ځای نه وي. که مسلمانان خپل کې یو شي د یو بل خیرخواهي همدرد شي نو دشمن کامیابی دي نشي. نو دلته اهل ایمان خزو او سړو کې مختلف طبقو او خپل معاشره کې هم آهنګي او یووالی پیدا کوي.
ځکه چې د دوی مقصد یو دی، د لپاره به د یو بل لاس نیول ضروری وي، تعلقات صحیح کول ضروری وي. وخت محدود یعنی کم دی، طاقت لږ دی، صلاحیتونه محدود دي. نو کومه دا طاقت او وخت په خپل جګړو کې ضایع کو چې کم وخت او قوت د دین پیغام خورولو کې استعمالېدو هغه په نور بیکاره ځای کې ضایع شي، نو بنده د نن کمزوري شي او مقصد یې رسټ پاتې شي. نو تاسو ګورئ کنه چې جهاد لکه غر ته خطل، تاسو روان یې او روان یې، نو که نظرم په خپل منزل دی، نظرم مخامخ دی او قدم په قدم یو بل سره مدد کول باندې برخیږي، نو تاسو ټول طاقت به منزل ته نږدې کېدو کې تاسو مدد کوي. خو که جګړم پکې راوسته نو مخکې تلل بدرنه هیر شي. کله داسې وشي چې تاسو گاډي کې ناست یې، مثلا خپلو کې په خبره اختلاف شي چې اول تل لاړ شو قبل چرته لاړ شو، یو وی چلته زو بل وی چې نه بل چرته زو، نو گاډي به ودروي چې تر کومه پورې فیصله نه وي شوی. دغه شان د دین په لار کې چې کم گاډي کې روان یو هغه کې به تیزی له راځي، موږ په منزل ته له نږدې کېږو چې خپلو کې اتفاق وي. صرف دا سوچو کوي چې د دین فائدہ پسې کېده. زه چې په خپل په دې لار سفر کوم، ما ته الحمدلله کامیابی یا فائدہ کېږي، نو نور وړاندې تلو کې دا شی اهم وي چې څه قسم فیصله ای زه دا سوچ کوم چې د دین فائدہ پسې کېده. بیا ځ خپل مرزي، خپل رائے، مشوره هر څه واپس واخلم که نور څه شي زیات اهم او فائدہ مند وي. خو چې کم کار یا سیس د دین په ترقۍ کې مددگار کېدی شي، نو خپل مرزي پکې پریدم او همداسې کار چلی دی شي. نو دلته الله تعالی څه فرمایي، اولیاء او بعد د یو بل مددگار دي، یو بل سره ملګرتیا کول والا دي. نو مله دا کار کېدی شي او چې دا کار څوک کوي، اولئک سيرحمهم الله، باوی به ان قریب الله تعالی خپل رحمت کوي. ان الله عزیز حکیم، بشکه الله زبردست دی، حکمت والا دی. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. د دې مؤمنانو سره او خزو سره، مؤمنین او مؤمنات سره دا الله وعده ده چې دوی له داسې باغونه ورکړي چې لاندې به ولی بهږي او همیشه به پکې اوسېږي. په دې همیشه شنو باغونو کې به د دوی لپاره پاک پاک کورونه وي او د ټولو نه غټه خبره ده چې د الله رضا به دوی ته حاصل شي. همدا لویه کامیابی ده. نو د کامیابی لار د منځ او زکات نه علاوه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر لپاره جدوجہد کول سره هم ملاويږي. یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ عليهم. اے نبی صلی الله علیه وسلم د کافرانو او د مؤمنانو مقابله خو په طاقت سره کوي او دا وی سره سختی شروع کړه. د جهاد خبره او مطلب دلته نور هم واضح شو. کفار سره جهاد خو رسول د قتال په شکل کې کولو، خو منافقینو سره هغه جنگ نه کړي. نو بیا د دې آیت مطلب شو چې منافقینو سره جهاد کوي. جهاد دلته د جنگ په معنی کې نه استعماليږي. د ابن عباس رضی الله عنه روایت دی، په تفسیر قرطبی کې راغلی دی، امر بالجهاد مع المنافقين باللسان وشدة الزجر والتغليظ. چې الله تعالی مسلمانانو له د منافقینو سره د کم جهاد حکم ورکړی دی هغه په جبه یعنی زبانی نصیحت او د هغوی ویول دي. وشدة الزجر هغوی سره خبره پوره سختۍ سره کوي. سختی دا مطلب نه دی چې غصه او بد اخلاقی. نبی صلی الله علیه وسلم چې هم منافقینو سره بد اخلاقی نه کړي، په اصول به قائم وو، خو په ښه اخلاق سره. او دغه اخلاق مونږ ته زده کول پکار دي، ځکه چې مؤمن کله هم تانی به هورونه نه ورکي او فحش خبرې نه کوي. پاک نبی صلی الله علیه وسلم چې هم چې منافقینو سره په جهاد کې نصیحت کولو، نو هیڅ قسم نعوذ بالله بد اخلاقی نه کړي. انک لعلى خلق عظیم. همدا سنت چې څو پورې مونږ نه اختیار کړي تر هغه پورې دین ترقی نشي کولی. بعض وخت مونږ د نصیحت په شو کې بل ته تبلیغ او आवाज کو، نو په سخته جبه خبره کو، دا د الله د رسول طریقه نه و. نن سبا هم په دې وجه د دین تبلیغ کول والا ناکامیاب شي. لری مزي خپل کور کې خپل بچو ته واز او تلقین کو، نو څومره د اخلاق مظاهره کو. وغلط علیهم څه مطلب دی چې په خپل خبره قائم اوسئ. منافقین غواړي چې مونږ د خپل دین قائم پاتې نشو، دا غوي په تانو په غورونه به درک شو، خو مونږ به داسې نه کوو او په خپل مقصد به مضبوط یو. ومأواهم جهنم، اخر کار دا وی ځای جهنم دی. وبئس المصير، او هغه ډیر خراب ځای دی. دا خلک په الله قسمونه خوري او وی چې مونږ هغه خبره نه کړې، حالکه د ضرور هغه د کفر خبره کړې ده. وی چې هغه یعنی منافقانو په یو مجلس کې مسلمانانو پسې ډیره خندا کړې و، د حضور صلی الله علیه وسلم خاص طور باندې چې د رسول الله سلام یو اوخه روکه و. نو هغه خلکو ویل چې اسه خدای اسمانونو خبرې وروړي او دومره ورته پته نشته چې اوخه یې شو. دا یو کافرانه خبره و. نو تاسو ته دا پته ده چې جهنم ته د بوتلو والو سيزونو کې یو خبره ده هم ده چې الله تعالی او د رسول صلی الله علیه وسلم پورې خندا کول او په اهل ایمان پورې خندا دا د منافقانو طریقه و. او چې رسول صلی الله علیه وسلم ته دا خبره ورسېده، نو منافقان منکر شو چې موږ خو ویل نه دي. فرمایي چې قسمونه بخوري، خو دوی ضرور هغه کافرانه خبره کړې ده او دوی د اسلام وروړو نه پس کفر وکړو، یعنی په دین پسې خندا بنده د اسلام نه کفر طرف ته بوزي او د هغه کار کولو اراده وکړه چې وای نه کړی شو، یعنی رسول صلی الله علیه وسلم او د هغوی د مرګرو د ختمولو. د دوی ټول غوسه خو په دې خبرې باندې ده کنه چې الله او دغه رسول دوی په خپل فضل سره غنیان کړی دي، ځکه چې مدینه د دین اول یو معمولی بستی و، خلکو سره د آمدن ذریعہ او هغه نعمتونه نه وو چې کوم د نبی صلی الله علیه وسلم دراتلو نه پسته هغه ته ملو شو. فرمای چې په دې خبره تاسو د الله تعالی او دغه رسول نه ناراضه او خپه اوس کچې دوی د خپل کار نه منې شو، نو د دوی لپاره بهتره ده، او کنه منې نشو نو الله به ورله ډیره درناکه سزا ورکړي په دنیا کې او په آخرت کې هم. او په ځمکه کې هیڅ څوک داسې نشته چې د دوی مرګري او مددگار شي. په دوی کې ځینې خلک داسې هم دي چې هغوی د الله سره وعده کړی و چې که هغه په موږ فضل وکړو نو موږ به خیرات وکړو او صالحان به جوړ شو. خو چې کله الله هغوی په خپل فضل سره مالدار کړل، نو بخل شروع کړو او د خپل وعده نه داسې مخ واړولو چې د هغه ورسره هیڅ پروا نشته. نتیجه دا وروتله چې د هغوی د دې وعده خلافي په وجه کما چې هغوی د الله سره وکړه او د هغوی د دروغ وینا په وجه الله د هغوی په زړونو کې داسې منافقت واچولو چې د هغوی سره به د پېښې د ورځې پورې جوخت لګېدلې وي. آیا دې خلکو ته معلومه نه ده چې الله ته د دوی پټ رازونه او د دوی پټې دغه خبرې معلومې دي او هغه د ټولو غیبي خبرونو خبردار دی؟ هغه ته معلوم دي هغه شومان مالداران چې کوم مؤمنان په خپل رضا سمال قرباني کوي، نو هغه ور پورې ټوکی کوي او په هغه خلکو پورې خنداګانې کوي د چا سره چې د الله په لار کې د ورکول لپاره د دین سوا بل هیڅ نشته چې خپل مهنت مزدوري وکي او هغه ورکی.
جنگ تبوک کې مسلمانانو خپل صدقې وروړې، نو یو صحابي ټول شپه د یو يهودي کوی او چلولو یعنی مزدوري وکړه. نو په اجرت کې یعنی مزدوري کې ورته یو موټی کجوري ملو شو. هغه رسول صلی الله علیه وسلم له هغه کجوري وروړي چې دا زما حصہ قبول کړي د الله په لار کې. نو منافقین په خندا شو چې په یو موټی کجورو باندې به دوی روم فتح کوي. په لږه صدقې خندا او ټوکی کولې. الله په دې ټوکو کولو والو پورې ټوکی کوي او دا غوي د پاره درناکه سزا ده، یعنی د دوی نه بدله الله غشتو والا ده. اے نبی صلی الله علیه وسلم ته د داس خلکو د پاره معافي وغواړي او که نه غواړي ته اویا ځله هم د دوی د پاره معافي وغواړي، خو الله به دوی هرگز معاف نکړي، ځکه چې دوی د الله او د رسول سره کفر کړی دي او الله فاسقانو خلکو ته د خلاصي لار نه ښيي. کوم خلکو ته چې د غزانه درستو پاتې کېدو اجازه ورکړې شوی وو، هغه د الله د رسول سره په مرګرتیا نه کولو او په کور کې پاتې کېدو باندې خوشاله شو او دا خوخه نکړه چې د الله په لار کې خپل مال او سر باندې جهاد وکړي. هغه خلکو ته ویل چې په دې سخت ګرمۍ کې موزي، هغه ته وایا چې د دوزخ خور د دې نه زیات ګرم دی، کاش دوی په دې پوهېدل. اوس په کار دي چې دا خلک خندا کم کوي او جړه زیاته کوي، ځکه چې کوم بد کارونه دوی کوي دا غي سزا هم داسې ده چې دوی له جړه پکار ده. کچري الله تعالی واپس دوی ته راولي او په دوی کې یو ډله د جهاد لپاره د تلو اجازه ستانه غواړي، نو صفه ورته وایا چې اوس تاسو زما سره هرگز تلی نشئ او نه زما په موجودګۍ کې د یو دشمن سره جنگ کول شي. تاسو اول ځل ناس ته خوخه کړی و، نو اوس هم کور ناس سره ناس سي او بیا چې په دوی کې څوک مشي نو جنازه هم هرگز مکوه او په قبر هم مو درېګا، ځکه چې دوی د الله او د رسول سره کفر کړی دي او په داسې حالت کې مړ شوی دي چې فاسقان وو. د دوی مالداري او د دوی ډیر اولاد دي ته په دوکه کې وانه چي. الله خدا اراده کړی دا چې د دې مال او د دې اولاد په ذریعہ دوی له په دنیا کې سزا ورکړي او روحونه دې په داسې حالت کې اوسي چې دوی کافران وي. دلته تاسو ګوري چې د مال دولت په ذریعہ د سزا خبره کیږي. خبره دا ده چې مال دولت د الله نعمت هم دی، خو دا د الله تعالی په لار کې جهاد کولو کې د انسان لار کې رکاوټ هم جوړیږي. چې دولت کې بنده مصروف شي نو د الله د احکاماتو تکمیل یعنی پوره کول ته پاتې شي، نو دا شی انسان لپاره فتنه شي او په آخرت کې د عذاب ذریعہ جوړ شي. مال لپاره د خیر لفظ هم استعمال شوی دی چې دینه انسان د خیر ښېګړې کار هم غشتي شي او چې انسان د الله د رضا د کار نه خلاف استعمالي نو د عذاب او د فتنې ذریعہ شي. کله چې یو صورت نازل شي او پاغه کې دا وی چې الله ومني او دغه رسول په مرګرتیا کې جهاد وکړي، نو تا ولیدل چې پاغه کې کم خلک مالداران وو او هغه ته درخواستونه وکړل چې هغه دې په جهاد کې د شاملېدو نه معاف کړي شي او دای ویل چې مونږ پرېږده چې د ناستو خلکو سره پاتې شو. د خلکو په کور کې د ناستو خزو سره شاملېدل خوښ کړل او د دوی په ژوندونو ټاپې ولګول شوې. نو ځکه اوس په هیڅ نه پوهیږي، بل خو ته رسول صلی الله علیه وسلم او هغه خلکو چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره ایمان وروړي وو په خپل سر او مال سره جهاد وکړو او اوس ټول نیکانه هم دوی لپاره دي او هم دوی خلاصي منتل ولادي. الله د دوی لپاره داسې باغونه تیار کړی دي چې لاندې تنه ولي بهيږي، باغ کې به همیشه اوسي. دا لویه کامیابی ده. د عربیانو نه هم ډیر عذر کول والا خلک د دې غرض لپاره راغلل چې هغه ته د درستو پاتې کېدو اجازه ورکړي شي. په دې طریقه ناس پاتې شو هغه خلک چې د الله او د رسول سره د ایمان د دروغ وعده کړی و. د دې عربیانو نه چې کوم خلکو د کفر طریقه اختیار کړی ده زر به هغه ته درناکه سزا ورسي. خبره دا ده چې کله د دین جدوجہد خلکو نه د وخت او د مال تقاضا کوي، نو داسې وخت کې داسې زونه بچکول بدترین جرم جوړ شي او خصوصا په داسې نازک موقع باندې. داسې خلک بیا د الله د رحمت حصدار یا حقدار نه دي، څنګه چې د جنگ تبوک په موقع منافقین رسو پاتې شو او د غدارۍ ثبوت ورکړو. ضعیفان او بیماران خلک او هغه خلک چې په جهاد کې د شاملېدو لپاره د لارې څخه خرچه نه مومي ګرستو پاتې شي، نو هیڅ ګناه نشته. خو الله چې په زړونو کې د الله او د رسول سره د وفاداری اخلاص لري، په داسې نیکانو خلکو باندې هیڅ اعتراض نشته او الله معاف کول والا او رحم کول والا دی. دغه شان په هغه خلکو هم څه اعتراض نه راځي چې هغه په خپل تعالی راغلي وو او درخواست درته کړی و چې مونږ له د سورلي سره تنظیم وکړو او تا ورته ویل چې زه تاسو لپاره د سورلي تنظیم نشم کولای، نو هغه مجبورن واپس شو او دای حال وو چې د سترګو نه اوخته بيدلې او په دې خبره ډیر خپه وو چې دومره خرچ ورسره نه وو چې په جهاد کې شامل شوی وي. البته اعتراض خو په هغه خلکو باندې دی چې هغه مالدار دي او بیا هم تاسو درخواستونه کوي چې هغه دې په جهاد کې د شاملېدو نه معاف کړي شي. هغه په کور کې د ناستو خزو سره شاملېدل خوښ کړل او الله یې په زړونو باندې ټاپې ولګولې. نو ځکه اوس هغه هیڅ نه پوهیږي چې د الله سره به د هغه د دې کار څه نتیجه وي. فهم لا يعلمون. سوال دا پیدا کیږي چې په زړه مهر یا ټاپه کله لګي، الله تعالی زړونه کله بندي، کله زړه به حصہ عمر شي. دا هغه وخت کیږي چې کله دین د قربانۍ تقاضا کوي، څه اهم حکم موږ ته مخه دراشي او موږ په ځان نه غرض کو چې بار بار داسې کیږي. نو وخت راشي چې الله تعالی د انسان زړه سخت کی، احساس ختم شي او د اهم شیزونو اهمیت ورته ختم شي او داسې انسان له یو آفت او مصیبت جوړ شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.